السلام علیکم ورحمت الله. د دوستانو زموږ د نن ورځې درس دی فارمت پینټر یا د بڼې جوړونې کاپي کوونکی. ما ډېر کوشش کړی دوستانو چې کوم اصطلاحات چې دي هغه په ښه توګه پښتو ته وژباړم او تاسو ته یې وړاندې کړم. فارمت پینټر دوستانو د مایکروسافټ اکسل د بڼې جوړونې کاپي کوونکی د دې لپاره استعمالیږي چې موږ وکولی شو د یو سیل څخه یا د اکسل د یو فارمت څخه هغه ټول کوم فارمت چې دی یا د هغې بڼه کاپي کړو او بل سیل ته یا بل جدول ته یې پیسټ کړو یا یې هم ونښلوو. د دغه آپشن په مرسته موږ کولی شو چې د وخت ضایع مخنیوی وکړو او په اسانۍ سره د بل سیل بڼه په خپل نوي سیل ته کاپي کړو یا یې پیسټ کړو یا یې واړو. دوستانو زه همدغه په عمل ډول دوستانو دا زما یو ټیبل یا جدول دی. زه غواړم چې د دغې څخه دا کوم عنوانونه چې دي دې عنوانونو ته همدغسې بڼه ورکړو یا همدغه فارمت په دې باندې هم تطبیق کړو او کوم چې لاندې د سیلونو کې کوم ټکسونه دي همدغه فارمت هم په دې باندې اپلای کړو یا تطبیق کړو. اوس که زه چې دا سلیکټ کوم دوستانو بیا زه به دلته هماغه طریقې لکه څنګه مې دلته په دې باندې کارول هغه هم په دې باندې کاروم یو څه وخت نیسي. نو لنډ زه دوستانو راځم همدغلته په همدې د کوم سیل چې تاسو غواړئ د هغې فارمت یا بڼه بل سیل ته واړوئ یا بل سیل ته یې کاپي کړئ نو لومړی هماغه سیل به تاسو انتخابوئ بیا به زه دغه د فارمت پینټر هغه سمبول یا ایکن دی په دې باندې تاسو کلیک چې کله کلیک دا ګورئ دغسې مربعي شکل باندې تاسو ته اختیاریږي. نو څومره سیلونه چې غواړئ تاسو هغه همدغه فارمت یا همدغه بڼه ورته ورکړئ هماغه ټول داسې کلیک کوئ انتخاب یې کوئ او پرې راکایې کاږئ. دوستانو ګورئ همدغه مکمل اوس په څومره اسانۍ سره د دې دغه شاته کوم رنګ چې د هغه آسماني تیز شلو رنګ د ټکس رنګ سپین شو بولډ شلو. دوستانو نو دغه فارمت پینټر دی همدغسې فنکشن زه غواړم چې د دغه سیل دا کوم ټکس فارمت چې دا هم د دې سیل ټکس فارمت په همغه فارمت پې اپلای کړم. نو راځم همدغه لومړی دا سیل انتخابوم بیا فارمت پینټر انتخابوم بیا دا ټول دغسې راکاږم پرې. دوستانو ومې د همغه کوم چې کوم رنګ و کوم شکل باندې تطبیق شوی او یا ډیزاین شوی او فرض مثال دلته رایټ خواته لیفټ خواته د دې یا چپ خواته د دې دا خط چې دغه شوی دی منظم شوی دی ځکه دا خو لیفټ دی که نه دا ما لیفټ طرف یې اخیستی دی همدغسې دی چې شین کلر کې دی تقریبا دا هم شین کلر کې راغی. ګورئ دوستانو همدغه کوم دا د ترمنځ چې دا بارډر دی یا لاین دی دغه ټول دوستانو د فارمت پینټر د وظیفه ده. اوس زه غواړم چې دغه رنګ په دې باندې تطبیق کړم راځم فارمت پینټر باندې همدغه په دې باندې کلیک کوم اتومات هماغه رنګ یې واخیست. دوستانو دې ته فارمت پینټر یا د بڼه جوړونې کاپي کوونکی وایي. بل د دوستانو د رنګونو استعمال یا فارمت کلرز همدغه دوستانو لکه تاسو د کوم کلرز چې دي دغه همدغې ته د رنګونو استعمال ویل کېږي. زه دلته راځم فار مثال د خپل ټکس انتخابوم دغه سیلونو کې چې کوم ټکسونه دا ټول زه انتخابوم راځم دلته فار مثال هر کلر زه ورکوم ستاسو په خپل خوښه باندې مور کلرز راځي نور رنګونه تاسو دلته کولی شئ انتخاب کړئ فقط اوکې نو اتومات هماغه تبدیل شو. زه غواړم چې بیکګراوند دی کوم چې شاته ټکس دی وبخښئ شاته بیکګراوند چې دی دغه تبدیل کړم نو هر رنګ چې تاسو خوښ وي. دوستانو ګورئ ریسنټ کلرز مور کلرز هر یو چې تاسو خوښ وي تاسو کولی شئ همدغه انتخاب کړئ دوستانو د بیکګراوند لپاره. دغه فارمت دي کلرونه دي د خط لپاره د بیکګراوند لپاره د هر څه لپاره تاسو انتخابوئ. تاسو کولی شئ دوستانو چې همدغه دا تغییر تبدیل کړئ. په دې په واسطه کېږي چې تیم کلرز یعنې شاته بیکګراوند چې کوم دی هغه موږ دغه رنګونو انتخابولی شو. دغه نه کولی شو د ټکس کلر چې دی هغه موږ انتخاب کړو. دوستانو هر کلر چې تاسو غواړئ هغه دلته تطبیق کولی شئ. مننه. السلام علیکم ورحمت الله.